نو رښتیا ډېرې فائدې لري. یو غټه فائدہ ورونو دا ده چې انسان او معاشره د بېچینۍ نه د هغې نه انسان په خپله هم بچ کېږي، په خپله د انسان ته الله رب العالمین اطمینان ور نصیب کړي او نور معاشره هغه هم د بېچینۍ نه بچ شي او اطمینان الله پکې راولي. ابو الحوراء السعدي دا یو تابعی ده، یو کرت حسن رضی اللہ عنہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا تا دا ہوئی چه ما حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیر ورکوٹ ہے وزا کا 15 کالا عمر دے دو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شولا دیر غٹ نو 15 کالا دیر کم عمر دا. خودی ابو الحوراء السعدی تی دی حسن بصری حسن بن علی رضی اللہ عنہ تپوس وکړه چې ما حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څه زده کړی دي، څه دې یاد کړی دي، داسې یو شی شته چې تا رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کړی. نو حسن رضی الله عنه فرمایل حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څو خبرې یاد کړې یو میں تینا دا یاد کرے ہو دے خپل نیکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چی دع ما یریبکا الى ما لا یریبکا چی کم شیطا پا شک یا چوی اگا پریدا الى ما لا یریبکا اگا شی اختیار کا چی پا شک کی دینا چوی دا پا ہر شکی دا یو شیطا پا دے کی شکی کوی چرا دا شی با حلال ہو کا حرام دا پریدا اگا شی اختیار کا چی بالکل صفاوی یو شی تا پدی کی شکی کوي چیرې دا به ګناوي او کا ګناه بنوي پرې دا شی دع ما یریبک الی ما لا یریبک چې کوم شی دې په شک کې پرې دا شی الی ما لا یریبک او وجه دا چې فإن الصدق طمأنینة رښتیا چې دا اطمینان دا تسلی دا انسان په دې باندې خپه تسلی باندې چې رښتیا خبره وي رښتیا عمل وي نو انسان په دې باندې پته سلی باندې دا چې انسان رښتیا وي نو بس بیغمه به وي د چا پروا به نه لري. یو مسله دې بیانوله نو په یو ځای کې دې بیان کړله بس خپ آرام باندې به شر د الله دین دا دلیل را سره شته قرآن دا حدیث دا نو بس خو بیغمه وي هیڅ پروا به نه دارن یو خبره دی یو ځای کې کوله رښتیا خبره دی وکړه پروا به دې نه وي. وان الکذب ریبه دروغ چې دی دا بیچینی دا به آرام به وي په دې سوچ کې وي یاره دا دروغ مې چې تخکارا نشي یا دا ځکه دا دروغ ویلې دي اسنه چاته پته ونه لګي بیا په دروغجن باندې او په کذاب باندې مشهور شمه پای کې به بیچینی دارنګ تا یو کاروبار کول هغه دی صدق او د رښتیا ولا پروا به نه وي او چې کله دا نوي یو تاجر دا یو دکاندار دا هغه دو نمبري کوي نو هغه به همیشه په تردد کې وي په شک کې بیچینۍ کې وي چېرې ما دا غلا او دوکه ښکاره نشي چاته. فإن الصدق طمأنینة والکذب ریبه دروغ چې دی دا ټوله بیچینی ده او دارنګه معاشره کې بیچینی پیدا کېږي. ګوره دا جاپان چې دا یو کافر ملک ده غالبا بود مت والدی دی کافر دی خو چې کله زه ته بازار ته لاړ شو او یو جاپانی شی ما او ته ملاو شو یقین مو چې دا جاپانی ده بالکل خپه وانه خوشاله و اگر کدی بازار کې ګران دا واخلو خو سلام مطمئن ویول یاره دوی خلک دوکانه کوي دروغ نه وي بس یو اعتماد جوړ بیچینی نه وي او نه یو داسې شی د واغسه کې دي شي قیمت باندې کم واغله خو هغه دو نمبر او کمزور شي پای کې په څومره په شک کې وي یاره نه ما سره چا دوکانه وی کړي اسه نه دا پیسې می مال به ضایع نشي دا د دروغ غټ نقصان ده چې ټوله معاشره ته د دینه بیچینی اکی دا رسول الله صلی فرمایي فإن الصدق طمأنینة رښتیا چې دی دا اطمینان ده والکذب ریبة او دروغ چې دی دا ټوله بیچینی ده شک ده
تردد دا په انسان کې دا پیدا کی بل دې رښتیا او لوی فائدہ ورونو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې انسان ته د جنت ضمانت ورکوي دا ډیره غټه خبره ده که چیرته انسان ما او تابع باندې الله پوي کی نو د دینه غټه خبره بل نشي کېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذمنوا لي ستا من انفسکم اے د ما امت تاسو ماته د شپږو سيزونو ضمانت راکو ضمانت معنا دا ده چې کوم دی الله امر ده هغه به ادا کوو چې کوم دی الله منع ده نه ده هغه نه بزان ساتو شپږ خبره اذمنوا لي ستا من انفسکم د ځان تاسو طرف نه به هغه ضمانت وي اضمن لكم الجنه ز محمد رسول الله تاسو جنت ضمانت درکم ډیره غټه خبره دنیا کې یو معمولی عہدیدار منسٹر دا او پرائم منسٹر دا او چیف منسٹر دا یا بل عہدیدار دا چاته دی او شی ذمہ واخلي چې بزد ذمہ وارم دا به څومره مطمئن یو څومره خوشاله یاره بس ما غم نشته ما ته واسم ذمہ خستل شوی دا ډیره خوش نصیب انسانان دي چې چا کې دا راغلو ځکه محمد رسول الله فرمایي اضمن لكم الجنه ز محمد رسول الله تاسو جنت ذمہ واری درکوم شپږو خبرو ضمانت راغله اولینې پای کې صدا اصدقوا اذا حدثتم چې کله خبره کوو نو رښتیا خبره وکړو دې ضمانت راغو چې زب دروغ نه ویم زبر رښتیا خبره کوم زدا اولینې یو شکل تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وشول یو شی یو عمل کې راغله چې خبره کوي نو رښتیا کوي نبی هم فرمایي دا اولینې خبره دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اوفو اذا وعدتم دویم خبره ما طرف تاسو ماته دا ضمانت راغو چې اوفو اذا وعدتم چې وعده وکړو نو هغه پورواله کوو دا دویم شک دا وعده چې دا د مؤمن شان دا د ایمان نښه ده او د وعده ماتول دا د نفاق علامه ده نو تاسو چې وعده وکړو نن وروڼو د موږ معاشرې کې وګوره عام طور سره بیا خاص کر کې سیاسي خلک چې دي چې دا د انتخاباتو وخت راشي نو داسې وعده چې بس ختمي کې دغه وعدو ختمېدل نه وي دا به کوم پلان کوي کار به کوم او چې کله بیا دا ختم بیا د چا تپوس نشته دا چا پوښتنه نشته دا د معاشرې کې وعده کې نو کومه وعده چې هغه د اسلام نه خلاف نه وي دین نه خلاف نه وي د ګناه عمل نه وي د هغې پوروالی اوفو اذا وعدتم او دریم نبی هم څه فرمایي وادو اذا اؤتمنتم چې کله تاسو سره امانت کېښودل شي نو هغه ادا کوو امانت کې خیانت مه کوو دا ماته دریم دا ضمانت او څلورم نبی هم فرمایي واحفظوا فروجکم د خپلو شرمګاهو حفاظت کول د ښکاره کولو نه د حرام ځای کې استعمال نه دې ضمانت راکو اضمن لكم الجنه ذا محمد رسول الله د جنت ضمانت ما سره جنت مو د ما سره ضمانت شو الله اکبر او څلورم پنځم نبی هم فرمایي وغضوا ابصارکم دا خپل نظرونه دا د حرام ځایونو کې استعمالول هغه ته قتل دینه منع نن دا په موږ باندې ډېر زیاته خاص کر کې د موبایل نه انتهایی سخت شوی ده ځکه د موبایل کې قتل دا د خلکو سره خلک دې سره داسې عادت شو داسې اړو ګناه نه ګڼي نبی هم فرمایي تاسو ماته د دې ضمانت راکو چې زب دا خپل نظر دا په حرام باندې نه استعمالوم زه محمد رسول الله جنت ضمانت درکو او شپږم نبی هم فرمایي وکفوا ایدیکم خپل لاسونه بندول په دې باندې په چا ظلم نه کول څوک قتلول نه څوک زخمی کول نه د چا وینه نه بایول په چا باندې زیاتۍ نه کول ظلم نه کول دې نه خپل لاس بندول بیا نن دور خو ډېر دور فتن ده دې کې خو ډېر زیات احتیاط پکار ده خپل لاس ډېر بندول پکار ځکه د دې دور
متعلق نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دور کې تاسو خپل اسلحه خپل توري دا یو څه په کاڼي باندې اوه چې دا پچی شي. مقصد څه ده چې چیرته مسلمان هغه د تاسو د لاس نه هغه ته تکلیف ونه رسي، زخمی نشي، مړ نشي، نو دین خپل لاسونه بند کو، زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت ضمانت درکوم. نو ګوره دا څومره لویه خبره ده او دا په دې شپږو خبرو کې راګیره ده. او که د الله توفیق وي نو دا دومره ډېر غټ خبرې هم نه دي. خبرې کوو په هغې باندې لږ ودرېږو چې رښتیا نه دروغ رانه نه ورشي، رښتیا دی او که دروغ. دارنګې چا مونږ سره وعده وکړه، چا سره وعده وکړه، وعده وفا کول. چا سره امانت کېښوده که هر څه امانت وي د هغې کې خیانت نه کول. دارنګې د خپل شرمګاه حفاظت کول، خپل نظرونو حفاظت کول او چا باندې ظلم او زیاتی نه کول. نو ته دومره غټ کار هم نه ده. او بل طرف ته چې ګورو نو ډېر غټه وعده پې باندې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه پې د جنت لوز ده. بیا ورونو د رښتیا ویلو د دې مختلف شکلونه دي. اولینی شکل دا ده چې په دې وینا کې په ژبې باندې دا لکه سره حدیث کې هم ذکر شو چې اصدقوا اذا حدثتم، چې خبرې کوئ نو رښتیا خبره کوئ. حدیث کې دی طلحه بن عبید الله صحابي ده، هغه فرمایي یو کرته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد کې و، امام بخاری رحمه الله دا حدیث ذکر کړو. نو پدې کې یو باندې چې راغله ثائر راس دا سر ببر سروالو جماعت راغله يسمع دوی صوته ولا يفقه ما يقول. دا بنګ بنګ د خبرو راتلل خو موږ ته دا پته نه لګېده چې دا څه وي، خبرو باندې نه پوهېدو. چې کله رانږدې شو نو ما پته ولګېده چې لکه دا خو د اسلام متعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي چې یا رسول الله اسلام خبر راغی. نبی صلی الله علیه وسلم د اسلام بنیادی خبرې وښودلې. اولینۍ په هغې کې مونځ ده، 5 وخته مونځ به کوې. هغه فرمایي دې نه علاوه 5 مونځونه نشته. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل نه 5 مونځونه نه علاوه فرض نشته الا ان تطوع. که ته نفل کوي نو د نفلو بیا ډېر کولاو میدان ده، بس لګیا اوسه نوفل کوه. او نوافل ډېر قیمتي نوافل هم دي، لکه د تهجد نفل، د اشراق نفل، د چاش نفل. دا نوافل بیا چې سوره د خوښه وي بیا کوه. نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم دته د روژې مطالعه فرمایي. روژه وي ته هغه وایي چې فرض روژه نور شته او چې نه بس دا یو میاشت فرض روژې دي الا ان تطوع. که نفل روژې نه سي نو په تاسو پابندي خو نشته. خاص کر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیر او د جمعرات د ورځې دا روژې به نیولې او وجه دا بیان په دې ورځ باندې بر اعمال کیږي. نو زه دا غواړم چې ما زه په روژې حالت کې راغلم. ایام بید روژې دي، د شوال روژې دي، د محرم روژه ده، دارنګې د عرفې روژه ده، ډېرې روژې نفل هم بیا شته. نو که دا سړی نشي ډېر غټ عمل. بیا ورته نبي هم زکات ذکر کړه. نو نبي هم چې کله دا آرته ذکر کړه دا باندې چې و مخې واړه روان شول او ځان سره چې والله لا ازيد ولا هذا ولا انقص. قسم په الله چې په دې باندې به نه زیاتۍ کوم او نه به کمای کوم. ځکه اسلام د هغه چا کا الله ته قبول چې به کمای نه زیاتۍ نه کوي. کمای معنی ګناه ده، زیاتۍ معنی بدعت ده. یو عمل کوي او په دې نیت کوي چې دا اجر ده او دا ثواب ده او دا دین ده او په دین کې د هغه درک نه لګي. د اسلام په نظر باندې دی به دا به ډېر ښه کار کوي چې ما ډېر غټ خیرات وکړل، څلوېښتي مې وکړه او کال مې وکړل او د الله په نیز باندې به دا زیاتۍ ګڼلی شي. دی به دا خیال کوي چې ما چوبې شپه او مړو پسې لاس اوچت کړ ډېر غټ کار مې وکړه. د الله په نیز باندې به دا زیاتۍ ګڼلی شي. درېیمه به دی کوي مړي پسې د ده به دا خیال چې ما د مړي سره ډېر غټ ښېګړه وکړه. د الله په نیز باندې به دا زیاتۍ وي. دې باندې چې څه وایي والله
لا ازيد على هذا ولا انقص قسم په الله زو په دې کې نه کمای کوم نه زیاده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل نبی هم فرمایل افلح ان صدقه کدی سړی رښتیا ویلی وی دا خبره رښتیا وی دا رښتینه کړله زکه په خوري وینا باندې کار نه کیږي سره په عمل سره رښتیا کول زم یم شرع قران منو حدیث منو هر سړی دا وی عمل کې وکتل شي عمل اعلی د انسان دا رښتینه شي دا په عمل کې راوړي رسول الله فرمایل افلح ان صدقه کدی سړی رښتیا ویلی وینو بیا کامیاب شول او روایت کې دي دخل الجنه ان صدقه کدا په خپل خبرو کې رښتینی وینو دا جنت ته داخل شي جنت حقدار شي وګوره رښتیا وینا سره انسان د جنت حقدار جوړي او د کوم عمل داغه چې د په خله کې وینا کوي اعلی بدا کیږي چې دا په عمل کې راولي نو دا به د الله په نوم رښتینه هم جوړيږي د به د جنت حقدار هم جوړيږي رښتیا والو کې ډېر زیات فواید دي